چې زما ملګري بیګا خوب کې زه لیدلی وم چې ما خاوره اوچتوله او سهار چې زه کار له لاړم نو هغه شان وشوه ما خاوره اوچتوله د کار ځای کې. ډېره مننه او خوشحاله اوسئ. چېرته مخکې نه تا د خپل کار روزګار باره کې داسې سوچ کړی چې زه خاورې چوتوم او دا به کوم یا چېرته څه پروجیکټ حواله کړی چې دې ځای نه به دا خاوره ته دلته وړي؟ که مخکې نه داسې دا د یو ماحولیاتي خوب دی او د دې څه تعبیر نه وي او که داسې نه وي ستا دې باره کې هېڅ سوچ نه او داسې خوب تاله راغلی نو بیا خاورې په خوب کې لیدل نه مال دولت وي. که انسان هغه خاوره هغه راچوته کړي او ځان سره سمبال کړي مطلب دا چې الله جل شانو به رزق ورله فراخه ورکوي مالدارېږي به. او دویم هغه ده که چېرته هغه خاوره راوستې او غورځولي یو ځای کې بیا دا مطلب دی چې دی چېرته د اسراف عادت دی او خپلې پیسې هغه بې ځایه لګوي او پیسې ضایع کوي. دویمه یو خبره ځان سره دا یاد وساتئ کله کله خوب راشي نو زه دا ووایم چې یاره الله جل شانو دې مطلب دا دی ته به مالدارېږي نو بیا هفته تېره شي هفته پس بیا سوال جواب کوي زه خو مالدار نه شم. دا داسې نه دعا کې او دغه شانته د خوب په تعبیر کې دا ډېر وخت لي کله کله زر وشي د خوب چې کوم ټایم وي د هغې مسلې یو خوب چې هغه د شپې په نیمه شپه کې ویني یو هغه چې سهار ته نږدې ویني یو هغه چې د ورځې ویني نو دې مختلفو ټایمونو د خوب چې کوم دی هغه مختلف ټایم وي بیا د ورځې دې ولیدو هغې کې ډېره غټه موده لګي دغه شان د شپې په اولنۍ حصه کې ولیدو په دې کې ډېر ټایم لګي تهجد ته نږدې او دغه سهار لمونځ ته نږدې دغه ټایم کې د خوب ولیدو نو دغه ډېر زر هغه ظاهرېږي. او بیا هم که انسان هغه خوب ولیدو نو بیا به انتظار کوي دغه شان که دعا یې وکړه نو دعا قبلېږي په هغه ټایم باندې د یو حلال خور او د سم سړي او هغه ظاهرېږي بیا لیټ دې ته به ډېر انتظار کوي یو دعا ته یو خوب ته چې کله زه دا ووایم چې ته به مالدارېږي او خوب دې لیدلی دی دا مطلب دی چې سبا به تعالی ته به چېرته یو کڅوړه ومومي او په هغې بدن نه یو سل ملغلرې به پکې پرتې وي د یوې به یو کروړ قیمتي دا سوچونه هغه بیا نه دي کول پکار او بس خوب ته انتظار پکار دی چې کله به الله جل شانو ماله راکوي هغه د الله خوښه ده بس فیصله کوي.